الله جل جلاله د هغه خزي لپاره چې هغه د خپل خاوند تابعداري دلته تعریف کړ دی او نیکانو خزو لپاره د دریاب مخلوق نواره تر ملائکو پوری دا مخلوق استغفار کوي حدیث پاک کې د دوه تنو لپاره د دې مخلوق د استغفار بحث راغلی یو حدیث پاک کې راغلی ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض چې عالم چې دی د لپاره هغه ټول مخلوق چې په ځمکه کې دی او هغه ټول مخلوق چې په اسمانونو کې دی هغه د الله نه بخانه غواړي او استغفار کوي تر دې پورې د سمندر مړی چې دی هغه د عالم لپاره استغفار کوي بخانه غواړي د الله دویم نمبر باندې هغه خزا چې خپل د خاوند تابعداري داغه د وړو او داغه د کور حفاظت کوونکی او داغه نه کېدو په وخت کې چې د په ډیوټي دی په مزدوري دی په مسافرۍ دی خپل ځان ولا پاک صاف ساتي دغه زنانې لپاره پیغمبر علی السلام فرمایي چې دریاب د مو نه واخله دریاب مهي ازمکه کې دنه مخلوق ازمکه مخلپاسه مخلوق فضا کې الوتون کې پرنده او د اسمان مخلوق ملائکه دا د دې خزي لپاره الله نه بخنه غواړي او استغفار غواړي چې کومه زنانه خپل د خاوند تابعداري خاوند راضي ساتي